अजीजानो पति अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की यो अजीम पैगंबर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तेर शवे दागा उमर यो ज़र 50 काला और 9.5 काला अगा खपल कली और खपल इलाके ता तो पैगंबरी जब बांधे तबलीग करे 9.5 काल हाशा वकल्ला दुमरा बदबख्त कौम چې په 9.5 کال کې کل بل سلويخ کسه مسلمانان شي نور ټول کافر حتی کې خپل زوی وو عام کافر د پیغمبر زوی چې الله ته منظور نه ده هدایت نکیږي ورته عزیزانو 9.5 کال پس چې د نوح علیه السلام بالکل زړه خله تراغه نو الله پاک ته التجا وکړه او دې قوم ته خیره وکړه قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اے پروردگارا د زمکه په سر یو خاوند کور پرې مدي خدایا داسې طوفان او عذاب براولي چې د کور لوټه مخکاره نشي د پیغمبر خیره وا اللہ ورته فرمایل چې ته کشتای جوړه کا نوح علیہ السلام لرګی را پیدا کړو کشتای جوړولې شروع قوم به ورته راغی چې دا څه کوي نوح علیہ السلام به ورته وی چې دا کشتای جوړوم او یو عظیم طوفان را روان دی تاسو ټول بغیر کېږي او زبدي کیشته کې د قوم به وخندل البه دته وګور طوفان برازي او مونږ بغیر کېږو د بکیشته کې د خبرو ته وګور او به خندل نوح علیہ السلام ویل چې یا الله دا بدبخ قوم خو الټه ما پورې خان دي الله ورته فرمایل چې دوی ته وایا چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندای بیا ډېر جاړي اوسم لګ وخت او خاندای بیا بداسي جاړي چې ټول عمر بم جړا سو کراټینګول نشي نه بزرګ وای کړي وای غافل پاس کا سودا کړه نن دیوار دی غافل پاس کا سودا کړي نندوار دے ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان غافل پاس کا سودا کړي نندوار دے ما خو سودا وکړه د بلتون په دکان خبر نوم چې د بلتون د ټګي کار دی که سودا کې دغه دی وخت نو ورته وی فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی وخاندي د بډیر جاړ دسه بجاړی چې څوک بم جړا روکاول نشي دوی په یو بل ټیله واله راځمانه د مليانو خبري اوس خو هم په پاکستان کې د صوبه سرحد د خلق یقین راغلی کنه چې الله د نوح علیہ السلام د طوفان ذکر په قران کې کړی دی نو خو په پاکستان کې طوفان پستر ګووی نه لګیایي کنه نو کوم الله چې بازارا او په پنجاب کې طوفان راوستي شي هغه الله په پیښور کې نشي راوستي ها اوس خو پسترګو ګورای کنه د نوح علیہ السلام خبره خو زده مليانو خبره وی قصې وی اوس خو پسترګو وکړه 100 بلین ډالر نقصان تر پرونه پورې وشو 100 بلین حساب وکړي
بلین پیژنئ؟ د میوزیک سنټر د دکان نه کیسټ خو به پیژنئ که نه؟ د ارامتوب چې د جمعې په شپه یې کورونو ته وړئ. زه خو هره ورځ د سوټمارې زامن د جمعې په شپه ګورم. خو پیژنئ 1,000,000 لس لکۍ وایا 1,000,000 لس لکۍ او 1,000,000,000 ازی گوشتوان یا اماما خفر 10,000 او 600 کړي. بیا د غرونو تودې چې پیرا پریوتی دي نو ثابت کله لاندې خخ کړي دی، د خخېدو ضرورت هم نشته. بیا یو بل کمینه پنته وګوره، نور وزیران زی نو په هلیکاپټر کې زی. په هلیکاپټر کې زی او بیا کیمرامینان او ټي وی سټیشن والا ځان سره بوتلی. یو طرف ته 100 بلین نقصان پاکستان ته وشو، او بل طرف ته د ټي وی او د کیمرامینانو چې څومره اخراجات وی، یا یو غنټه چې هلیکاپټرو چلیږي د 40,000 روپو تیل خوري. نو پاس نه پیداسي ګرځي چې پورا تباہ شوي کلا بچي. تما ته وایا چې ستا کور وران شي او زه درشم، نو زما په اومه پیړۍ د نالتی چې د کیمرې والا ځان سره بوزم چې راځه زه دا وران کړی ځای ګورم، زما فوټو باسه چې خلک یې وګوري چې خانم راغلی او کتور. نو ما وی چې دا خدای ولې داسې وکړه؟ هر وخت په خطر کې اوسئ. ستا د توربیلې د بند هم دیوالونه خوځي لګیا. که توربیلې ګړک وخوړو بیا به نه پیښور وي او نه به مردان وي او نه به 400 وي او نه به خلیل وي او نه به مومند وي او نه به څه وي، یو ګړک. او خدای له څه ګران دي عزیزانو. ما سره ټلویزیون نشته، خو د شپې 9 بجو خبرنامه کې چاپته ځای که خپلم ټولو کرستا څوک چې دا گاډو والا دي دې کافر بچو کرم، دا گاډو کې سبزیانې چې خرڅې دي کرم شته. نو عزیزانو کم خدای چې هغه څه کولی شي هغه خدای دام کولی شي. نو د پاکستان قوم ته به اوس یقین راغلی چې د نوح علیه السلام په کشته پورې ټوکې کولې او ډرامې کولې او کشته تیاره شوه او نوح علیه السلام سره د مرګرو په کشته کې سور شو، نو باران شروع شو. ځمکې به د لاندې نه اوبه راخوټ کولې او اسمان به د پاس نه راوړی. علما لیکي چې د اسمان نه یو ساس کې به د کوهی تور غر عمره را پریوته، یو ساس کې د کوهی تور غر عمره را پریوته. نو ځمکې ته حکم هغې لاندې نه راخوټ کولې او اسمان د پاس نه راوړی. عزیزانو 6 میاشتې دا سیلاب دا د نوح علیه السلام قوم ټول د پړسېدلو چنډخانو په شان د اوبو د سر د پاسه مړه ګرځېدل. نوح علیه السلام ورته وویل چې ما درته نه ویلي
چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، لغوندې وخاندئ بیا به ډېر ژاړئ. پلار د زوی نه نو خبر، زوی د پلار نه نو خبره، مور د لور نه نو خبره او لور د مور نه نو. هر څه ملیا میټ شو. هغه کشته اوسم په یو غره پرته ده. د نوح علیه السلام زوی چې غرقېده نو پلار ورته وی چې ارکب معنا، بچیا دی کشته ترا سور شه، لا عاصم اليوم، نن خلاصې نشتا. هغه ورته زه به غره ته پاسخېږم، په غره کې به پناه ونیسم. نوح علیه السلام ورته لا عاصم اليوم، نن چرته د خدای د قهر نه بچ کېدل نشتا. د غره ته منډه کړه او په یو سرنګ کې ننوتو، ځان پسې هغه د سرنګ خوله بند کړه چې دلته به اوبه د کم ځای نه راننوځي. علما لیکي چې خپلې متیازې ته دومره وبهېدې چې دی پکې ډوب شو. الله دریاب ورته د تشو متیازو په لار جوړ. خدای کولی شي که نه؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې اوس خود پاکستان د الله د قهر په لپیټ کې پسترګو ګورې لګیا ہے. دا ولی د سیوش، دا ولی دا زکو ایران د خدای د قهر په لپیټ کې ولی راغلی و؟ زکه چې د شاهنشاه ایران په وخت کې ایران د هرې ګناه ډیپو، د هرې ګناه. نو چې انقلاب پر راغی بیا د شاهنشاه ایران د خخېدو ځمکه هم نه وه. امیر عباس هویدا 14 کاله د ایران وزیر اعظم پاتې شوی و چې توپې ته وتړلو، ویلې ګناه مې څه ده؟ ویل ته 14 کاله د ایران وزیر اعظم وې او 14 کاله ایران د زنا او د شرابو ډیپو، تا پکې کړت نه دی کړی، ستا دا ګناه وه. توپې ته وتړلو، غړم دې ورکو چې په هوا کې مارغانو غوښې وخوړې. په ایران قهر ولې نازل شو؟ ځکه چې د زنا او د شرابو ډیپو. عزیزانو د کابل خار دی اوس د الله د قهر په لپیټ کې ولې راغی؟ د کابل د خار پښتنه د کابل خلکو نه تپوس وکړي. دا اورېدو درته نه وای، د لیدو درته. 40 غنټې په کور کې وي سیار او دبلې او باجې غږي. په داسې حال کې هم خدای هیر دی. په داسې اوس دا کلی خدای ولې راونیوه؟ دی خو ګناه نه وه کړې. کلی خدای ځکه راونیوه چې دا شرمېدلي چې دی وخت کې په منصب د حکومت ناست دي او په اسلام پورې ټوکې او لوبې کوي. شیخ رشید لم دې پنجاب ووټ ورکړی چې د ځمکې په سر ټول ډمان په یو تله کې واچي او یو شیخ رشید وزیر په بله تله کې واچي، نو دا کمینه به پې دروند شي. هغه څه بیانونه ورکوي او وایي چې په دنیا کې به داسې ډم پرې نه دم چې پاکستان ته رانه ولم او پاکستانی قوم ته نه محظوظ نه. تاسو خیال را زما عرض داو چې دې د کلو خلکو دا بی دینه دې منصب ته رسولی دي، نو الله اول کلی راوځي. اوس منصبیانو سره خو به کوي، خو پرېږدي نه. ای سره خو به داسې لوبې کوي چې تاسو به تماشا وکئ.
او خو د خدای نه چرته تښتېدی نه شي. خو چې د چا په انتخاب باندې دا خلق دې ځای ته رسېدلي دي، اول خدای هغه راولي چې دا انتخاب تاسو کړو چې دا په اسلام پورې ټوکې کوي او په اسلام پورې مسخري کوي. نن د ښځو سال دی ستا په پاکستان. واوره یو پښتانه مختانه نه یې، خدای دې کور د هغه خوله کې دیم دانې وخېږي چې دا پښتون نوم اخلي. پښتون چېرته؟ پښتانه غټ پښتون به راشي صاحبه، کټای به ورسره وي، داسې ټېلې به په اوږو وهي، دا هم پښتون دی. واو باز نه راځي د خپلو کرتوتونو نه، خو لږ دا ټک نه خوا واوړئ او تماشې وکئ د دې قوم. تاسو هم انتخاب د بېدینو کړی دی او د هغه چا هم کړی چې په اسلام پورې ټوکې او مسخرې کوي. تاسو به د ځان تماشې مو کوئ. که ونه شو دا د پیغمبر په منبر ناسته یاد لرئ، تاسو سره به همداسې ورشي. هزاره ډویژن وګورئ، هزاره ډویژن نن د الله د عظیم قهر په لپیټ دا تاسو سره جو. نو عزیزانو دین لوی عبرت بل هیڅ نشي کېدی. که مولیان د پخوانو خلکو کیسې درته کوي، اخو ستاسو په غوږ نه لګي، نم په غوږ لګي او نه منئ او نه هسې اوخله ډولکی وها که نه جي. لیکن اوس خو په سترګو ګورئ چې دا خدای راونیو. دې خوا وګورئ، 16,000 ایکړه ځمکه تباه شوه. 16,000 ایکړه جوار، پنبه او شولې او فصلونه. 16,000 ایکړه ځمکه کې په کلونو به د فصل قابله نه. اوس هغه ټول وټ کټ به تاسو د صوبه سرحد خلق دا موي چې یاره دلته خو خیر دی. خیر نه دی، یا به در باندې زلزلې راځي، یا به دا پتا چې کوم سیندونه تیریږي دا به در باندې راوچتای، او هغه وټ کټ د پنجاب چې دی به ټول تاسو نه وباسي. که تاسو وایي چې بار ملکونه به امداد ورکړي، بار ملکونه بار چې امداد ورکړي هم دوی وایي تاسو لا نم نه درکوي. دوی ورشي بټخېلې ته زلزلې پې راغلې وې، د غریبو کورونه یې وران کړي. بټخېلې ته سوات کې لګلار شي، قرآن ولا ورکړي چې چا انا درکړې ده. انا تاسو خیال ادویو کابلیان چې دلته اوسېده، د کابلیانو سره نسته د تاسو غوسې شوي دي که نه؟ څومره امدادونه به چې افغان مهاجرو ته راله، کابلیانو سره مونږ کروڑپتیان مونږ راشي چې درته وښیم. زمونږ غوندې د دوانو دکانداران به هغه نن کروڑونه روپۍ بینک بیلنس دی. دا اورېدو خبرې نه کوو، که تحقیق کول غواړئ نو ما راوغواړئ چې درته وښیم. پلار یې د 45 روپو ملازمو او د زوی د 1 کروڑ روپۍ بنگله ده او 4 ور سره پیجارو ولاړې دي.
دا د کوم ځای نه راوړي؟ اوس دا دله قوم چې دی هغې پسې دا د ایره منډۍ د ډمو زامن دا اوس هم په هغه رزیلو پسې لږ پته خو یو که چې ورزیله دا تا خو دا دومره مال زما په سر سودا کړې ده او تا پیدا کړی زه د سپي غوندې ستا په در کې ولې جارو ووام دا سپی قوم اوس هم هغې پسې نو خدای به چې څه کوي در سره او غریبانو ډېر ښه به کوي ډېر ښه به کوي چې څه وکړم ډېر ښه یې وکړه او چې څه کوي ډېر ښه به کوي هلکه مونږ دا ویلی شو چې خدای بد وکړه دا مونږ ویلی شو اوس پنجاب کې چې خدای پاک څه وکړه نو مونږ دا ویلی شو چې خدای بد کړي دي اوس که زه دا وایم نو کافر کېږم که نه چې څه کړي ښه کړي د هغه ملک دی او د هغه وطن دی هغه ډېر ښه پوهېږي او د هر چا په نیتونو پوهېږي چې د چا څه نیت وي هغسې ورسره کوي چا څه نیت وي هغسې ورسره کوي خدای ته پته وه چې ستا په نیت کې څه دي نو هغسې در سره وکړه ځکه چې هغه خو انه علیم بذات صدور دی که دا ستا په سینو هغه عالم دی چې ستا دې سینه کې ارادې څه دي ارادې دې څه دي نیت دې څه دی هغسې در سره اوس نن هغه خلق هم راپاسي مونږ غوندې مولیان چې ټول عمر هم الحمدلله درویشانه تېر کړی د هغه ډېره مهرباني او دا هغه ډېر کرم دی درویشانه ژوند هم تېر کړی او سړی روټو هم وخت تېر کړی هغه هم راپاسي نن وایي چې مولیان داسې دي او مولیان داسې دي مولیان خو داسې دي داسې دي دا ته څنګه د چا خوراک واورئ چې د بلو پرنټ کیسټ بلو پرنٹ پیجنی ها او باڑے والا تا باڑا خون بیپو کنا دغه شي بلو پرنٹ کې سټي داغه ګټه د چا خوراک داغه په ګټه حج ته تللی داغه په ګټه کور کې اوسېږي داغه د ګټې روټۍ خوري د دره ګورې شه د حرامو ده که نه هغه هم راپاسي د قلبیل ضرور او ما ته ووایي چې تا کې دوه سوړي زه خو کوزه یم زما کې دوه سوړي نو ته خو زمونږ خمبیر د حرامو جوړ قسم په خدای دی چې زمونږ د ملک نطفه د حرام ځکه چې پلار یې حرام خوري نو د هغه نطفه د حرامو شوه که نه هغې نطفې نه چې ته پیدا یې تا حرامي یې که نه نو زمونږ رګ و ریشه د حرامو د پلیتو د مردارو جوړه اوس مونږ راپاسو کوزې ته وایو چې تا کې خو دوه سوړي غلبیل راپاسي چې تا کې خو دوه سوړي ته دې ځان ته مو ګوره لږ د خپل ګریوان ته مو ګوره د دې وجه نه عزیزانو د الله ارادې دې وخت کې پاکستان ته ښې نه دي او ښکاره یې ګورئ په سترګو ګورئ آئنده شپږ دېرشو ګنټو کې به نوره تماشه مو کوي نو د الله قهر په بندونو نه ایسارېږي د الله قهر په بندونو نه ایسارېږي خدای ته رجوع شئ خدای ته رجوع شئ ګناهونه پرېږدئ ګناهونه پرېږدئ خدای ته سر به سجود شئ کني تبا کېږئ
قرآن خدا وړاندې ویلي کړ چې وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی کنا آغا وقت چه دریاب میں در تسیری کو او بنی اسرائیلو او تاسو لمی نجات در کو او فرعون ورگڑی شو پا دریاب کی او دا دریاب دے منس تاسو سرا دا فوجنا نو اللہ دریاب تاوی چی وینی سا خو چی وینی ہو دا بنی اسرائیل ورطا دا دریاب پا غاڑا ولاڑو نو اللہ وی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فرعون میں سرد قوم پا دریاب کے رونی وہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورطا کتا تاسو لیدو مارانی ولے چارانا بچ کولے شو اغا فرعون چی زان تبے خدای وی او خدایم ځان ته 400 کاله ویلي 400 کاله عمر او په 400 کاله کې په سر کې نو درد شوی نو چې 400 کاله پس خدای راونی وو الله وی تاسو ورته لیدو ما راونی وو چاره نه خلاصولې نو د خدای رانی وم نږدې سکندونو کار دی د شپې به پروتي او سار لبد یو بد کور نه گیر چاتی کولې شي نشي کولې پروت به سار لبو بد د کور نه گیر چاتی د وته لار بد نه خدای ته رجوع شي خدای ته رجوع شي د سرمایدار او سجده لګول پرې دی خانانو ته سجده لګول پرې دی خدای ته وګورئ خدای ته رجوع شي خدای خپل رازق خدای خپل مالک خدای خپل بادشاہ وګڼئ د دنیا بادشاہان دغه سيزونه دي چې دا ګورئ مونږ په داسې ملک کې اوسېږي چې خپل خزم بل شړو بل خزم قسم په خدای دې کدا خلک خپل خزو نام خبري چرته لاړه لونو نام خبر نه زمونږ د ملک لونه د خلکو د پردول لوندانو سره نه ګرځي تاسو ګورئ نه اوس عاشق صادق ته یو وخت نه بچوي چې د یار در په هزار درمان ورنکم آشنائی بد په این و آن ورنکم که یو ځلې مې د زلفې په لاس کې وځي یو وخت بد په درس جهان ورنکم یو وخت دی په خدای قسم چې په ټولې دنیا ورنکم سو نوی نمستا سترگی کا خدای کاندی سو نوی نمستا سترگی کا خدای کاندی عزرائیل لبتر غزان ورنکما دا ډیره لویه دعوه ده اسرائیل څوک دی چې نږدې راشي چې ترسو مې تلی دلې بیا پرحمان داستا د شونډو جام حرام دے ستا شونډو پورې چې کوم جام او کټوره لګېدلې دي अब زما شونډو له څنګه راځي نه زما شونډې دې قابل نه دي پرحمان داستا د شونډو جام حرام دے سو د خپل وینو جام تاوان ورنکما چې ثابت کټوره مې د خپل وینو نه بیولې ستا د خپل کټوره زما شونډو تراتل حرام عزیزانو دازه لیوانه ما
زه داغه مقام خبرې کوم چې نه په خپل داغه میدان مو نه تاسو ځکه چې زه څه د بل جان خبرې کوم نو داغه جان نه زه مو نه تاسو او ټیم سره پاس کوم تاسو خیال کم درد چې د سړی پړ کې یو ځل پیدا شي هغه درد بیا په هیڅ اړ نه ګوره ایوب علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب قرآن واذكر عبدنا ایوب اے زما پیغمبره دې قوم ته د ایوب علیہ السلام خبر اوکا اڅنګه سره ګډیو چیلې ډېر شیطان خدای ته وی چې یا الله د ایوب علیہ السلام ځکه ستا عبادت کوي چې ګډیو چیلې ډېری دي چې اسنه خدای را نه چیلې وانه الله وی ښا تابانه بده مرکه کوم خور کې وبراله او سمره ګډیو چیلې چې په خور کې سره دی ټوله وبو یو شیطان ته خدای وی چې اوس وای وی یا الله ته زامنې دي په دې زامنو زړه جوړ دے چا څنګه کدا زامن را نه خدای والی نو بیا به څه کوم نه د دې یره ستا عبادت کوي چې دا زامن را نه خدای وانه ایوب علیہ السلام د شپې په خپل کوټه کې ناس ته لګیا دی الله 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 واوري عزیزانو پیرانو میرانو نه خطا ته طریقې مریکې ډېرې کوي او یو ټکه زمام واوري چې سیوا د دین وګوره بل ټکه ونه کوي څه الله 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 چې دا الله ټکه په دې زړه کې کور جوړ ترخص وهي پیچکش چلے فروٹ خرڅه گاڑے چلے دکاندار تله تله وغیرہ وغیرہ او جبا دي چې لګیای چې الله 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 نور وظیفې نشته ایوب علیہ السلام لګیا دی الله 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 پاتو وارو زامن کوټه را پریوتا پاتو واره تلان شیطان ورته راغی ایوب علیہ السلام ته وی چې تب الله الله کې لګیا اته واره زامن دی کوټه لاندې شو ول چت په د پاسه دی ویل یو ول الحمدلله خدای د خاخول و ندیم زخلاص کړ شیطان ته وی ز خدای خخم پخپل کړ بیا لګیا دی الله 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 او څوی فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون صبر لوی کور صبر نه لوی شی بل لوی مصیبت در باندې راغی او صبر دیو کو دین لوی مقام ایوب علیہ السلام په خپل برید کې لګیا دی په ځامنې پروام خدای ستا مالو او تا واغستو ستا امانت او تا واغستو الکه چې زه تا سره امانت کې د مودر نه یو سم نور په بجار ها تاسو بجاري ورته اولاد د خدای امانت دی خدای درکړی دی او خدای واغست خبر خلاص دې څه علاج رحمان بابا وای زوی د پلار پغی کی پروت وی روح لار شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي د قضا علاج پېچان علاج صبر ده او دا ټکي ویل دي چې انا لله و انا الیه تکلیف راغی او انا لله دی ویلې د دې ډېر لوی اجر خدای تاتم درکې و مړی ته بیا شیطان ویلې خدای ته چې یا الله د ایوب علیہ السلام په بدن جوړ دې ځکه ستا عبادت کوي چاته نه بدن کې مې څه ګړبړ جوړ نه کی ول خاوه
الله بیمار کړو ایوب علیہ السلام، داسې بیمار کړو چې 13 کاله په کټ واچو، 13 کاله په ایوب علیہ السلام په کټ کې پروت، او خدای ته څه وویل چې یا الله ټوله بیماری ستا د طرفه ده، ما ته په سر و سترګو قبوله ده. ایوب علیہ السلام ورته وایي چې پروردګاره د دین زیات مرض را باندې کې د ستا د لاس ته زه په خوشاله یم، خو جبې او زړه ته مې څه مه وایه چې تا پې یادومه. دا جبه او زړه مې مه بیماروه چې څه رانه چرته هېر نه وخت کې دی. شیطان ته خدای وایي اوس وایه، و یا الله معافي غواړم. جبرائیل علیہ السلام 13 کاله پس الله راولېږل چې ورشه ایوب علیہ السلام راوچت کا او ورته وایه چې دا خپه په ځمکه ووه. جبرائیل راغی او ایوب علیہ السلام یې راوچت. ارکض برجلک، چې خپه یې وواله نو د خپې لاندې چینه راووته، ورته وایي هذا مغتسل بارد وشراب. په چینه کې ولا غوپه ورکړه، خو چې غوپه یې ورکړه او راوی ویستو، داسې و لکه چې دیاړو چرته بیمار شوی نه. ښځه یې تلې وه مزدورۍ پسې، هغې به مزدوري کوله او روټۍ به پیدا کوله او ایوب علیہ السلام له به پریزانه راوړه. چې راله چې کټ کې ګوري مریض نشته، ځکه چې ایوب علیہ السلام خو جګ جوړ ناست. ښځې ویل یا الله زما بیمار څه شو؟ आवाज ورته د اسمان نه وشو چې کتاو د بیمار سترګې دي په خپلو کې ولګې دي نو یو بل به سره وپېژنئ. چې ایوب علیہ السلام داسې ورته وکته نو د خپل میړه سترګې وپېژني، نو ورغاړې وته او په سجده پرېوت. او د خدای بلې مهربانۍ ته په دې بیمارۍ کې ایوب علیہ السلام چې په څه خفه شوی ورته وی چې زه جوړ شم و ښځې تا به زه 100 دورې وهم، قسم یې خوړلی. ایوب علیہ السلام وی چې یا الله دې ښځې ته خو ما سره ډېره خواري وکړه او ما قسم خوړلی چې 100 دورې به دې وهم. نو الله ورته وی چې ایوبه نری نری لرګي راغونډ کړه یو 100 او یو داسې ګېډۍ غوندې تې جوړ کا، په هغه د 100 لرګو په ګېډي یو ټپ هسې دې له ورکه نو قسم نه به خلاص شي. تاسو خیال راځي نو د الله مهرباني هیڅ سره سبي نه دي، مونږ ټول دا غي. بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سره هر سات ملاویږي او د دین علاوه د دیني تقاریرو جمله کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دا یو موعظه ده چې ستا په قوم باندې به عمومي عذاب نه راځي. داسې عذاب بنئ چې ټول مسلمان قوم د صفحه هستی نه مټاو شي، داسې بنئ. لیکن جزئی جزئی عذاب بتاسو ورته ګورئ او یو مستقله دنیا بس تاسو په مخ کې خدای رانیولي. لکه په پنجاب کې وګورئ، که تاسو تلی نه یئ نو ټلویزیونونه در کرشته هره شپه یې ګورئ چې مستقله دنیا خدای رانیولې ده، مستقله دنیا. په هزاره کې وګورئ مستقله دنیا خدای رانیولې ده. کورونه وران، بچی وران، مال مویشی تباہ.
نن د بار ملکونو نه هغه خیمې چې کومې به د کابل مهاجرو ته راتلې او د کابل مهاجر بدل تستاسو د ملک په دې ډاګو کې په خیمو کې پراته وو نن هغه خیمې د بار ملکونو نه د پاکستان خلکو ته راځي. عزیزانو په اسلام کې هر یو کار بل د پاره عبرت دی. د بل مرګ دا تا د پاره عبرت دی. خیه درته چې دا مې مړ کو داسې به تام وجنم یو ورځ. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی هغې کې بل هیڅ راز نشته سوا د دې نه چې ته د بل په بدن د خاورو ډیری وګورې او خپل انجام درته رایاد شي چې داسې ډیری به یو ورځې په مام جوړ. نو ادیرو ته تلو کې ثواب ځکه دی چې سړي ته تذکره د موت وشي خپل انجام او خپل مرګ ورته رایاد شي چې داسې به یو ورځې ځم شي. هغه کا هر څومره لوی سړی بادشاہ د زمانے ولی نہیں یا گدا د زمانے ولی نہیں ستا مخ کې رونی ویشي او جنازه په وګشي او خاورو ته یوسي او وېسپاري او تیر روان د هارون الرشید بادشاہ زویو د بادشاہ زوی دی او بادشاہي پرې خوا لاړو ملنګ الکه داسې کوي بس لري کوه. دریاب په غاړه بناستو او به اسکلی او چرته ټوکړه نیمه به پیدا شو او به خوړه کینی بس د الله په ذکر فکر کې ناس. پلار چې مرشو د بادشاہي جرنیلان ورپسې لاړ چې پلار دې مرشو بادشاہي عمدا سے پراته ده راځه دی ورته وایي چې ما د پلار بادشاہي ته بوځئ زه دلیم بادشاہ لاګیاو کمیس ته ټاکای ګنډله تار نه ستنويستا او دریاب ته وغورځول او د دریاب میانو ته وی چروړی زماستن په دریاب کې چې څومره میانو ټولو په خله کې یو یو ستن نیولې و ولای راوړ. جرنیلانو ته وی چې وګورئ زدلم بادشاہ او مرګریا د دنیا په نعمتونو مغاوره کېږي مال ډیر دی دولت ډیر دی بنگلا دا عیش دی معاش دی غاوره کېږي دا عمر بدیم تیر شي او دا نعمتونه بدیم د مرګ پاتې شي عمر بدی ختم شي نعمتونه بم درنه ریان دریان شپاړه سنې یقین لرا چې ستا جنازه بم یو ورځ د بل پوګي او دیره ته به روان کړي. نو ورته جرنیل صاحب زما په دې غم کې اخته ما په خدای قسم کزه د پلار بادشاہ تلار نو دا مو چې دا د خدای رانی ولی आवाज غریب د پاره دی د خدای رانی ول امیر د پاره امداسي وی چې دنیا او عقل ورته حیران شي چې دا څو شو
عقل ورته حیران بادشاہان د زمانه یو مریض دے عرب پتی کینسر مرض ورته ولګېدو لندن لا بوزاو امریکې لا بوزاو لندن لا بوزاو امریکې لا 3.5 کروڑ روپے ته ولګې 3.5 کروڑ او 3.5 کروڑ روپے پسم بجلیګر مولا جنازه وکړه تاسو خیال دا الله گرفت تسوی چې ستاسو خیال دی چې ته کروڑپتی او اربپتی نو مانه بخلاش او د دې اربپتیانو نه مخکې دا غریبان خدای زکه زر نیسی چې اصلي چینجه په دې غریبانو کې الله دې امان راکړي نن چې چرته د ګناه اډاو د ګناه ډیپو ګوره غریبانو ګرم کړي چرته د ګناه اډا ګوره بایسکوپونه وګوره ټول په غریبانو آباد سرمایدار بایسکوپ ته نه راځي د شپې وی سی آرونه چلول دا ټولو ګوره په غریبانو آباد میوزک سنټر او دمتوب او کنجرتوب دا ټول په غریبانو آباد نو اصلي د هرې ګناه دی پوچ دی په غریبو آباد نو چې دا خدای قهر راځي نو اول غریب راوځي چورګه چې داستا جونګړه قرآن وہ جگہ پر سر دی خزے یو خواہ منڈی ہوئی لونے بل خواہ منڈی ہوئی وزیر اعظم سے برا گئے چکے میں آپ کے ساتھ ہوں میں پیدل آؤں گا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا آدھا بدلے وہ زامن اور تلاسونا پڑا گئی کہ وزیر اعظم سے وہی چی میں آپ کے ساتھ نو وزیر اعظم صاحب چتا آپ کے ساتھ ہے نند دنیا لگا امدادونا والے غواری ایو مولا چا ختم لبوتله ول دی ختم لزن زما ولې خوار غوندې او دی کی بچي اچ تله دې نو هغه کې د ناششته الوا پخکړې وړه مزیدار او غوړی پکې سوچا چولی نو د دې مولا الوا ډېره پخاوه چې ولا راوړې دنو ول استاد اول خدا خوري بیا ما چرګان مرغان پخکړې چې د خله تکړې د الوا یا الله ویلې یا الله تواره جنتا در ندی مړی تا غواړه ځکه چې د ناششته الوا و پکې چې دا قوم د یو دړای د غلې مستحق دی چې دار چا په سر را پریوزي او یې کوي د غلې او د تندر مستحق دا سال د ستاپ دی بل سال دی نن اسلام چې څومره په پاکستان کې رسوا شو د اسلام نوم رسوا شو د اسلام شان او شوکت رسوا شو دومره په دنیا کې رسوا د زمانه بل شي اور چا رسوا مولا رسوا کړو پیر رسوا کو حکومت رسوا کو شیخ رسوا کړو اجیانو رسوا کړو دکاندارانو رسوا عوام و رسوا برای نام مسلمانی دا برای دا غریبان خدای پیجن دی دا چې خدای د سپی پشان روټای پسی بوی وਹੀ دا خدای پیجن دی دا خدای پیجندل قوم دی خدای چا سره ظلم نه کوي خدای چا سره زیاته نه کوي دا کومه ګناه چې دوی نه کوي د دې په وس کې نشته چې واسي په برشي د دې رزيلو حال بیا ته ګور دغه واسي برشي چې په جنج کې رواني د واده سره ها په جنج کې رواني
از دکان کې ناستم چې جنگ تیریږي نو مخکې بینډ باجی غږیږي یا دبلې غږیږي یا ډولکی غږیږي او دوی ورپسې رواني نو ما تم دسې وګوري دا د سټمارې زامن چې ور سره رواني کنه ما ته دسې وګوري چې ملا صاحب دا دمو پسې رواني کنه خدای ته دی وایه کراته څه ویلې خدای دې خدا مطلب نظم خندارا شي دا دم بچیو ویږي نه چې دا مونږ حق وکړو یو مولا پکې روانو هغه ګنټه په دې غاړه کې چې بیا مې وړي د مالک تاسو کول هجر خپلوانو مت اخلاصې ده نه شوي ستا کور مال راشه د بدلې نور ګن کې در سره مونږ رنګ چې مردار شي جنازې مونږ کو کنه خره ته پته چې دا د سپیز وي د خنزیر بچي او زکینه مصیب دعا وکي اللهم بلغ واوصل ثواب ما قرانا على روحي دا ما چې سولست دې خنزیر پاروای ورسوا خراته نکاح دې ز تړم کنه دا مردار دې قبول کړي وو کنه دا مردار بچیا او یو جی قبول کړي نو خزای ورکشه اوزه باغن کې در سره مونږ شریک اوره تبعی چې راځي مونږ به در نصر کې تبعی نو عزیزان اوس په دې قبرونو تاسو وګورئ اوس پاس په کوټه کې می چاته وی چې دا د سینما او ګټه حرامه ده ما وی په دې ملک هغه حلال خوار راته وخایي چې څوک دي چې د سینما او ګټه حرامه ده حلال خوار څوک دي مونږ حلال خواري زمون خوراک هم تاسو ګټه ده هو کته مردار خورې تا نه سر کې زه مردار خورې خبره ده په دې ملک هغه حلال خواره وخایي دا په خلوتونو کې جناستي او 15,000 تسبیح ور سره د دوی خوراک وګوره خو ستاد مرداري وروړي او قربان د شمدل دوانه به منو باسي لاس ولا ورکي داغه خوراک هم ستا ګټه ده چې ته مردار خور نه مردار خور نه ده نو په دې پاکستان کې هغه حلال خواره دي څوک دعا وکي په اخلاص چې خدای د پاکستان قانون قرآن کې خدای د پاکستان قانون قرآن کې خدای د پاکستان قانون قرآن اے الله چې د قرآنی نظام راوستو په لار کې 100 کروڑے اٹکاوي تو ورته هدایت وکي کني تباہ او برباد کی خدای د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل نامان کې اوسه خدای شرم پرده موسی خدای بچو تم هدایت دنه کوي یا الله بچیم نیکان خدای زمون خويندو مېندو ته هدایت دنه کوي په اخلاص دعا وکړي چې کل مریضانو د اسلام ته الله شفا ورکړي صاحبزاده صدیق صاحب د دعا وکړي چې خدای هغه جوړ کړي کل مریضان د اسلام جوړ کړي شرم پرده مو ساته دعا وکړي چې الله روس تباہ او برباد خدای زمونږ د عمل ته په خپل امن امان کې وساتي امریکا تباہ کړي ټول کفر تباہ او برباد کې مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي انت ولينا فی الدنيا والآخرة توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین دعا وکړي په اخلاص چې خدای د پاکستان